د افغانستان اسلامي امارت د منظم او پرمختللي پوځ جوړولو هوډ لري. د هیواد له بشپړې فتح راوروسته د هیواد په مختلفو برخو کې د مجاهدینو تربیوي او په نظامي برخه کې د مجاهدینو روزلو ته ډیره توجه راوښتې ده. پوځ د امارت، پوځ د امارت، پوځ د امارت، پوځ د امارت، خپل سرونه ږدي ساتي به مو تل، خپل سرونه ږدي ساتي به مو. ټولې قلي اردوګانې فعالې او منظمې نظامي دورې پکې شروع دي چې وخت په وخت کې د سلګونو کسانو د فراغت تصویرونه خپاره شوي هم دي. په همدې جریان کې د ختیځ زون د 201 خالد بن ولید قلي اردو څخه هم څو ورځې وړاندې د 100 کسانو په تعداد کې مجاهدین له نظامي زده کړو فارغ شول چې د فراغت په ویاړ یې یو لړ مراسم نیول شوي وو. د اسلامي امارت ځینې لوړپوړو چارواکو په دې فراغت غونډه کې ګډون درلود. غونډه د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لومړی پوځي نمایشات ترسره شول. خپل سرونه ږدي ساتي به مو تل، فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت. څومره په اخلاص روان ننګ په خوږ اسلام کوي، څنګ کې هیواد ته ګران ملت ته پام کوي، ګران ملت ته پام کوي، ګران ملت ته پام کوي. زیر د بریا پاشي پل په پل، زیر د بریا پاشي پل په پل. فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت، خپل سرونه ږدي ساتي به مو تل، خپل سرونه ږدي ساتي به مو تل. فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت. هو د دین دفاع کی ځان ایرا کړلو، نن ته هم هغه امیر فوز الله پورا کړلو، فوز الله پورا کړلو، فوز الله پورا کړلو. نشتا مثال ټول جهان کې بل، نشتا مثال ټول جهان کې بل. فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت. خپل سرونه ږدي ساتي به مو تل، خپل سرونه ږدي. مجاهدین د دقیقې نښې ویشتنې تمرین ترسره کوي. څومره په کمال ولاړ ټول د کلک دیوال په څېر، یو سب کې برحال ولاړ، یو سب کې برحال ولاړ، یو سب کې برحال ولاړ. تورې تیرې تورې کړې ځل، تورې تیرې تورې کړې ځل. فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت، فوز د امارت. سپین د سما ستوري دي کوکې رڼایي کوي، اصل د هیواد بچي اوس پرې بچایي کوي، اوس پرې بچایي کوي، بچایي کوي.
هر یو یې د تیر انقلاب اتل هر یو یې د تیر انقلاب اتل خپل سر نګدي ساتي بموتل فوز د امارات فوز د امارات فوز د امارات فوز د امارات امن امن ټول وطن امن امن کلی ښار ځکه خو د غرو کډوال راغلو تر د یار راغلو زمونږ تر د یار راغلو زمونږ تر د یار زخمی زخمی زلونو ته تسل ما زخمی زخمی زلونو ته تسل د مجاهدینو له نمایشاتو ترسره کولو وروسته مسؤلینو خپلې ارزښتناکې ویناوې واورولې او ترانه ویونکو په زړه پورې ترانې وویلې. د دفاع وزارت د تعلیماتو د معین مرستیال محترم شیخ عبدالرحمن اخونزاده صاحب غونډې ته وینا وکړه. د غونډې په دې برخه کې د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو معین محترم شیخ الحدیث عبدالرحمن اخونزاده صاحب ته په ډیر ادب او احترام بلنه ورکوو چې د غونډې ګډونوالو ته خپله ارزښتناکه او هر اړخیزه وینا واوروي. ورنه بل پیغام چې د اسلامي اردو ځوانانو ته یې لېږم د اسلامي اردو د صفاتو نه یو صفت دا ده چې اذلة على المؤمنین اعزة على الکافرین. ورنه د فرسوده نظام د کلازویټ د هغې اصول دا دي چې د اردو او د عوامو ترمنځ فاصله راولي. د اردو ته وایي چې ته مقدس یې ستا لباس مقدس ده ستا وظیفه مقدسه ده ستا چوکۍ مقدسه ده فاصله نیسه د ملکیانو نه د ملکیانو نه یې لرې ساتي. د اسلام د اصولو نه یو اصل دا دی چې اسلامي اردو اسلامي فوج ته دا کوي چې اذلة على المؤمنین اعزة على الکافرین. مسلمانانو ته به خپل بازوګان نه ورکوې خپلې مټې به دوی ته نه ورکوې تخت و تاج به په مسلمان نه کوې په ماشوم به یې نه کوې په زنانه به یې نه کوې او په سپین ږیري به یې نه کوې په بازار کې ته په چوک باندې ولاړ یې پیرهداري کوې دا د اسلام حکم دی ته د دې خادم یې. اسلامي اردو تا ته دا درښیي چې ته خادم یې که ته امیر هم یې امیر القوم خادمهم دا زموږ ستاسو اصل دی د اسلامي اردو. که څومره لوی امیر شوې نو که نن درته مشري وسپارل شوه نن درته ښکلي موټر وسپارل شول وایم ډلګۍ مشر ته وایم قمندان ته وایم او ټولۍ مشر او فرقه مشر ته وایم د اسلامي اردو قمندانانو ته وایم چې د الله نه ویرېږئ هوا مه کوئ په ځمکه باندې وګرځئ په تواضع باندې وګرځئ که غواړئ چې الله مو په دنیا او آخرت کې عزت پورته کړي من تواضع لله رفعه الله که رفعت په دنیا او آخرت کې غواړئ عزت په دنیا او آخرت کې غواړئ په بدماشۍ باندې نه کېږي دلته چې په ځمکه باندې ګرځئ په دې باندې پوه شه چې که موټر تا ته لاسته درغلی که منصب تا ته لاسته درغلی دا د دې ملت وینې دي دا د دې برکت دی. نن به په دې تخت و تاز نه کوې د دې سپین ږیري باندې عزت کوې د دې د ماشوم باندې به ترحم کوې د دې د خویندو میندو به خپل احترام په ځای باندې ساتې په چا باندې به تخت و تاز و بدماشي نه کوې د چا ګریوان ته به لاس نه اچوې بلکې ګریوان ته که لاس اچوې که سترګې په چا باندې راوباسې هغه الله درته ښودلي دي اعزة على الکافرین. کافرینو ته خپلې مټې هم ور وښیه خپله رمایه هم ورته وښیه او خپله ورونو خپل هغه زور هم ورته وښیه. کافر ته ووایه چې سترګې به دې وباسم په سترګې به دې وباسم سر به دې قلم کړم لاس به دې مات کړم بند په بند به دې ووهم. که د اسلامي امت یو ماشوم ته دې په بدو سترګو او په خیرنو سترګو باندې کتلي وو دا تهدیدات چې کوې دا مټې چې کوې دا به کفارو ته کوې دا به خپل ملت ته نه کوې ملت به خپلې سینې سره لګوې دا سپین ږیری به خپلې سینې سره لګوې. زموږ ټول ملت جنګېدلی دی زموږ ټول ملت قربانی دي. د هیواد د دارالافتا لوی رئیس شیخ عزیز الله مظهري صاحب غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د حق او د باطل مقابله د کم وخت نه را شروع سوې په اعتبار د عدد سره او په اعتبار د عدت سره د حق چې دی دا کمزوری وي سلایم کم وي شمیر هم کمی خو کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. دغه نصرت چې دا وړوکې ډله دا کمزورې ډله الله غالبوي په دې لویې ډلې باندې چې عدد یې هم ډېر دی او عدد یې هم زیات دی اسباب یې هم ډېر دی او شمار یې هم ډېر دی دا بإذن الله. او د الله نصرت کله راځي چې تاسو صالح عمل خاوندان مخکې دې نه چې موږ او تاسو خپل شاګردان او خپل بچیان په دې ظاهري اسبابو باندې ښه مزین کو او ښه تدریب ورته ورکو
د دوی د باطني اصلاح کوشش وکړي، د دوی د عقیدو جوړنه وکړي، تربیه معنوي وکړي. بیا به د یو کلاشینکوف سره داسې جنگ کوي چې دشمن سره کوي توپ هم یې هغه به دومره جنگ نشي. ولې خو فریضه به یې ګڼي. بنیادي شی چې موږ او تاسو باید په ځان کې راولو هغه تقوا ده. قرآن عظیم الشان کې الہ العالمین فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. موږ دوه مرحلې لرو. یو مرحله ده اخذ د حکومت ده او یو مرحله د بقا د حکومت. یو د حکومت نیول دي، یو د حکومت ساتل دي. اول مرحله د پاره الله دوه شرایط ذکر کړي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. تاسو به حکومت کله نیسئ، تاسو ته به د ځمکې زمامداري د کله درکوم، تاسو ته به دا حکومتداري کله درکول کیږي. دا دوه صفات به درکي. ولا تهنوا سستی به نه کوئ په تعاقب د دشمن کې، ولا تحزنوا غمجن کیږئ به نه په مشکلاتو باندې چې تاسو ته باب الجهاد کې رسیږي. د جهاد په لاره کې شهادتونه، فقرونه، بندیخانې، زخمونه، دا څه چې درته رسیږي په دې به غمجن کیږي نه او د دغو مشکلاتو سره به سستی نه حس کوي. د دشمن مقابله به نه پرېږدي. چې ما او تا یې را خلاصه کو صبر او استقامت. د دفاع وزارت د تعلیماتو په برخه کې استاد شیخ حمید الله صاحب نوي فارغینو ته داسې وویل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تاسو لرا په جناب محمد رسول الله پسې د هغو په نیکو اخلاقو پسې د دغو په جهادي مشقاتو پسې یو نیک اقتدا ده. نو دا د تاسو اقتدا ده په جناب محمد رسول الله پسې. د 201 خالد بن ولید قلی اردو قماندان مولوي عبدالصبور ابو دجانه له خپل لوري پوره ډاډ او اطمینان څرګند کړ چې موږ به د خپل هیواد امنیت خوندي ساتو او له خپل ولس څخه به په ټینګه دفاع کوو. موږ به ان شاء الله تعالی د خپل پاکې خاورې، د خپل مقدسې خاورې د دې دفاع په هر وخت کې کوو، که هر دښمن که په هره جامه کې وي او د موږ ملک ته په بد نظر باندې ګوري، موږ به د هغو په وړاندې چوپ نسو پاته. دا راز ترانوینکو د غونډې رنګیني په خپلو زمزمو نور هم زیاته کړه. مسؤلیت درته په غاړه د اتلا سمی وکړه حفاظت د دین عسکران. د مظلوم افغانانو زړه پټوي شه خفنه کړي دا ملت د دین عسکران. لیونی من د ډېر زیات متاثر کړم ورک دکړو دلته نفرت د دین عسکران. خالد بن ولید موراوړو زیری د سحر زلمیانو اتلانو تبریک مو معسکر. زلمیانو اتلانو تبریک مو معسکر. دا منی مدرسې نه فارغ په فن هنر یې. دا منی مدرسې نه فارغ په فن هنر یې. سنبال په عقیده یې هر یو ډک یې له هنر. زلمیانو اتلانو تبریک مو معسکر. زلمیانو اتلانو تبریک مو معسکر. تټکور د مات جهانی طالب جانا تدرمل تمو درمانی طالب جانا.
ستا طرف ته ټولې سترګې د مظلوم دي ستا طرف ته ټولې سترګې د مظلوم دي د محصور امت ارمان طالب جانا ته درمل ته مدرمان طالب جانا. د فراغت په ویاړ جوړ شوي یاد مراسم د شیخ خان محمد منصور صاحب په دعا پای ته ورسېدل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم احفظهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين وأعوانهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب العالمين د غد او د خیانت نه مساتي. یا رب العالمین مونږ ته د دین او د ولس او د دې خاورې صحیح خدمت کولو توفیق نصیب وګرځئ. زموږ شهداو ته درجات عالیه نصیب وګرځئ. یا رب العالمین زموږ د مشرانو کشرانو ټولو حافظ ناصر او مددگار سي. یا رب العالمین په هر میدان کې فاتحین او غانمین وګرځئ. یا الله دغه مجاهدینو چې کوم اعداد وکړو دوی ته قبول او مبارک وګرځئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یادو فارغینو د کاره نښې ویشتنې او ځینې نور تمرینات هم ترسره کړل. فوز د امارات فوز د امارات خپل سر نږدې ساتي به مو تل خپل سر نږدې ساتي به مو تل فوز د امارات فوز د امارات رباطه یې وساته لکه ګل رباطه یې وساته لکه ګل فوز د امارات فوز د امارات فوز د امارات فوز د امارات جان د اسلام پاک خبر ویدی پری آباد جوړی کو او جوړ بشي دازم برباد هیوا دازم برباد هیوا کابل خلاص کړ شرط نکابل کوي څنګه هیوات او ګران ملت ته پام کوي ګران ملت ته پام کوي سیر د بریا پاشي پل پل سیر د بریا پاشي پل پل نن ته هم هغه امیر فوز الله پورا کړلو فوز الله پورا کړلو فوز الله پورا کړلو نشتا مثال ټول جهان کې بل نشتا مثال ټول جهان کې بل. بسم الله الرحمن الرحیم. داعشانو ته داعشي خوارجو تاسو له چا سره جنگ کوئ؟ له هغه چا سره چې د نړۍ تر ټولو غوره مسلمانان دي هغه سره چې وطن یې آزاد کړی او د صلیبي ښکېلاک کار یې ورمات کړی. تاسو په د خپلو کړنو سره یو مسلمان هم نه خوشحالوئ. د ستاسو له کړنې یوازې صلیبي لښکر او د نړۍ نور کفار خوند اخلي.
مکه او راشئ د لقدر امیر المؤمنین د ترحم څخه ډک پیغامونه په استفادې د اسلامي نظام استحکام لپاره په ګډه کار وکړئ. که تاسو رښتیا اسلام ته ژمن یاست همدا مو چانس دی، راشئ، او که نه نو د دې نظام ساتنه زموږ لپاره لومړۍ فریضه ده. له تاسو به یې داسې ساتو له یهودو مو چې څنګه ساتو. د ستاسو وژنه موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راښودلې، د عادیانو په شان به مو ووژنو. دا چې له هېواده د کرغېړن اشغال ټغر ټول شوی او لله الحمد په ټول هېواد اسلامي نظام نافظ دی. د افغانستان د ټولو غیرو هېوادوالو او خاص کر د اسلامي امارت مجاهدینو شرعي او ملي مکلفیت جوړیږي چې د اسلامي نظام ساتنه وکړي او مغرضانه عناصر له منځه یوسي. د افغانستان غیر ولس باید د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا په مېړانه او دلاورۍ ودرېږي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټولو هېوادوالو ته د بشپړ امنیت او ارامش ډاډ ورکوي. سرسپارلي ځواکونه په خورا کلک عزم او هوډ د هېواد سرحد ساتنې او تحفظ ته لیواله دي. د مشرتابه له حکم سره سم به د هغو ناارامۍ په وړاندې کوټلي ګامونه اخلي چې د هېواد تأمین چیلنجوي انشاءالله. د اسلام په سپېڅلې روحیه سمبال د افغانستان اسلامي امارت تندریز ځواکونه چې د ننخوالو په له منځه وړلو کې کاري تجربه لري، د اختطافګرو زورواکانو او مفسدینو په نیولو کې بشپړ وړتیا لري، غواړي ورته افراد د قانون منګول ته وسپاري. هېڅوک د دې حق نه لري چې تر قانون لوړ واوسي او ترې سرغړاوۍ وکړي. د شته امکاناتو له برکته د افغانستان اسلامي امارت پوځونه پخوا ډېر پیاوړي، ځیرک، سمبال او چمتو شوي دي. د هېواد امنیتي او دفاعي شازلمي کولی شي چې د دښمن مرموز مراکز پیدا او له منځه یوسي. در برزا د امت برم دې ساته په زړه کې د خپل تاریخ وړې ژورې زنګوه په زړه کې. در برزا د امت برم دې ساته په زړه کې د خپل تاریخ وړې ژورې زنګوه په زړه کې. سپین تقدس دې د سپېڅلو پرګنو مسلمان، سپین تقدس دې د سپېڅلو پرګنو مسلمان. داغدار نکړي د ایمان خیال کله را په زړه کې د خپل تاریخ وړې ژورې زنګوه په زړه کې. در برزا د امت برم دې ساته په زړه کې د خپل تاریخ وړې ژورې زنګوه په زړه کې. رب مو هغه دی لا مساری پام غافل نشي، رب مو هغه دی لا مساری پام غافل نشي. د الستو وعده مدام دریا د وپزړه کې د خپل تاریخ وړې ژورې زنګوه په زړه کې. در برزا د امت برم دې ساته په زړه کې د خپل تاریخ وړې ژورې زنګوه په زړه کې. قرآن لار خود حدیث رڼا مذهب کړه حد ژوندون، قرآن